السلام علیکم ملګرو کردانو مینوالو کتونکو زم ستاسو ورور سعود خان ستاسو ته په ستاسو خوښې پروګرام په مرحبا بكم کې مرحبا وایم سلام وایم امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې ان شاء الله صحت سره به ان شاء الله ټول به راته ناست یې پروګرام ته چې کوم چې لاندې کوم نمبر لیکلی دی هغې ته به تاسو غوري زر زر مونږ ته ټلیفون وکړئ زر زر د خپلې زړه خبر راسره وکړي چې چاته پیغام رسوي چې چا مونږ ته څه میسج راکوي د خیبر په ذریعې انشاءالله تاسو چې کوم دا پروګرام ګورئ دا نیغ په نیغه په ای وی ټي خیبر په خیبر مجلس باندې لایف دی او انشاءالله امید لرو چې د پروګرام نه به تاسو خوند واخلئ دې پروګرام کې به ښایسته ښایسته مونږ ته کالران مونږ ته ټلیفونان کوي او مونږ سره په دې پروګرام کې ښایسته ښایسته سونګ هم شي نو زر زر بیا مونږ ته ټلیفون وکړئ تاسو په انتظار کې زه هم ناست یم نن به خورشید چې کوم د ساده ګل چې کوم د هغه نن نه دی راغلی هغه پسې زه راغلی یم نو چې کومه نه چې غلطي ملطي وشي اول تاسو نه بخښنه کوم هغه په شان خو مونږ ټیلنټ نه لرو خو بیا مونږ کوشش کوو زموږ سره یو کول دی السلام علیکم السلام علیکم هلو هلو ما په خیال کې کول ډراپ شو لکه دا د میچ والا فرست بول او فرست چک هغه ډراپ شو رانه خو خیر دی انشاءالله دوباره کوشش وکړئ لاین کله کله بیزي وي نو چې تاسو ټلیفون وکړئ بیزي ښکاري خو بیا هم ټلیفون وکړئ انشاءالله وبه لګېږي بله خبره دا ده چې کله مونږ ته تاسو ټلیفون کوئ پلیز د ټي وي اواز کم کړئ ډېر خلک دا غواړي که نه چې اوکې فون دی مونږ سره هلو هلو السلام علیکم هلو بل کیچ هم ډراپ شو ګرانو کتونکو ما خبره دا کوله کول نه مخکې چې کله مونږ ته تاسو ټلیفون وکړئ د ټي وي اواز کم کوي خلک داسې وایي چې مونږ به خپل اواز واورو نو دا اواز تاسو بیا ریپیټ کې او بیا په یوټیوب باندې هم کتای شي یوټیوب باندې زموږ چې کوم پروګرامونه یې هغه راځي مونږ سره بل کول دی السلام علیکم هلو جی ستاسو आवाज کټ کیږي هلو جی تاسو आवाज راځي خو کټ کیږي لکه پوه نه شو سعود خان زما आवाज تاسو راځي اوس راځي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات څنګه وروره خیر روغ جوړ بالکل خیر او خیرت دا ستاسو واګیان دي چې څنګه وروره एकदम A1 یم تاسو خیر بس ستاسو واګیان دي چې مست یو جی بس بلوچستان حال څنګه دا وایا بلوچستان خو ماشاءالله الله ډیر برابر دی برابر دی کنه رنگین ترین دی کنه بالکل رنگین ترین یم ماشاءالله ماشاءالله او پروګرام هم تاسو په کول باندې رنگین ترین شو تاسو ماشاءالله زمونږ چې کوم پروګرامونه دی هغه اوپنر بیټسمن یې کنه اوپننګ بیټسمن یو یار ا پروګرام اوپننګ بیټسمن اوپننګ صحیح و چلی بیا به ګرځي بس اوپننګ ته ولاړ شي کنه سره ټینګ شور ده بس بیا پورا پروګرام داسې اردو کې وایي کنه مکن کی طرح بس ماشاءالله نن بیا راغلی ساده ګل پروګرام د شروع کړی دا خو ډېر مست پروګرام دی چې بس دغسې یې مست چلاوه جي بس مونږ کوشش دا وکړو که نه چې یو بل ته کور کړو کله څوک بیزي شي کله چاته څه مصروفیات راشي نه یو بل زمونږ کور دی خپل وروڼه دی مونږ کله به زه بیزي شم هغه ما په ځای راشي کله داسې چلیږي خیر دی هیڅ مسله نشته هغې هم دي کیسې ته کم نه وي ته هم چا نه کم نه یې جي ما ته هیڅ مسله نشته جي مننه جي دا به راته وایي چې نن پروګرام په تاسو د کتونکو مینوال ته څه پیغام رسوئ بس فرسټ به زه یو ملګرو ته سلامونه وکړم ځکه چې ما سره ناست دی جي بیا ولې نه ورو تاسو نومان واخلئ صحیح دی جی ما سر جمیل ترین ناز دی جی گلبدین ترین ناز دی جی فرمان ترین ناز دی جی کامران ترین ناز دی جی او سردار پانګل ترین ناز دی جی تاسو شو ګوري تاسو سپیشل ښه تاسو سره هم ساده ګل ترین شته جی تاسو سره هم ساده ګل شته ساده ګل نشته جی پانګل ترین ښه باده ګل دی ښه زما د مینې نه ډک سلامونه په ټولو وروڼه باندې ووایه صحیح دی جی بس پیغام دا ورکوم جی چې یو بل سره مینه کوئ جی بس داسې چل دی جی او مونږ به مطلب مونږ تاسو سپورټ کوو چې الله دې دا پروګرام کامیاب کړي چې هیڅ مسله هم نشته خوشحاله اوسئ دا ریکویسټ کوم چې خپل خیبر سپورټ کړي چې داسې دنیا کې ون پروګرامونه شي چې ګرد چینل یې ون شي زمونږ همیشه دغه کوشش وي چې خپل بیسټ ورکو او انشاءالله ضرور فل کوشش به یې مونږ
ډېره مننه ستاسو مسعود خانه قربان ډېره مننه سعود جانه داسې خبره ده سعود بھائی جی بھائی داسې خبره ده موږ خو بلوچستان سیمې سره تعلق ساتو جي جاوید امیرخیل که یو ګانه ده جي که د هغه راته ډالۍ که جي نو هغه بلوچستان سیمې کې ډېره مطلب چلېږي جي جاوید امیرخیل کاکړۍ غاړې دي جي موږ ته سپیشل ډالۍ که جي بس نور وخت دې نه ضایع کومه جي وخت راکول یو جان مننه ګل دې غواړم ګل اوس خو عمر دې د ګل مشه جي خپلو دعاګانو کې میا ساته قربان مننه ژوندی خوشحال اوسئ الله مو عزت وکړه رنګین ترین خپل ټلیفون سره مونږ پروګرام رنګین ترین کړو ښایسته خبرو سره او مونږ نه یو فرمایش وکړه جاوید علي خیل په اواز کې ضرور به ولګو یو بل کول دی مونږ سره سلام علیکم هلو سلام علیکم کول ډراپ شو خیر دغه مخکې مونږ ته رنګین ترین چې کوم ټلیفون کړ ډېر ښایسته خبره کړې او سره نور زمونږ ځوانان هم ورسره ناست وو په ټولو باندې مونږ سلامونه یو بل کول دی مونږ سره سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم سلام روغ جوړ یې هلو سلام علیکم وعلیکم السلام جی د ټي وي आवाज لږ کم کړئ وروره السلام علیکم وعلیکم سلام ښایسته نوم او د کوم ځای نه څنګه ښه ګرانه صاحب برابر یې شکر د الحمدلله ښه یو روغ جوړ تاسو خپله ښه یې هلو وروره د ټي وي اواز چې دی که نه دا لږ کم کوي بیا تاسو سره یو بل خبرې کوو خیر دی کول ما په خیال کې ډراپ شو ګرانو کتونکو ما هم سره په نشر کې یوه ښایسته سندره اماده ده چېرته ځئ ما د سندرې نه لطف واخلئ بیا راځو دومره ښایسته سندرغاړې وه لکه اواز یې ښکلی و ماشاءالله او امید لرو چې تاسو به د دې سندرې نه لطف اخیستی ډېر ښایسته پکې شعرونه او ډېر ښایسته پکې ساز و ډېر ښایسته پکې جامې وې ماشاءالله او موږ سره یو بل کول دی السلام علیکم وعلیکم السلام شیخ ربانو وعلیکم سلام ورحمت الله خیر روغ جوړ الحمدلله خپل ښه الحمدلله ښه یاستو تاسو ښه یاستي تاسو ښایسته نه و د کوم ځای نه کول ډراپ شو ما په خیال کې څه مسله وه په نیټورک کې ګران کتونکو دوباره ټرای وکړئ مونږ دلته یو غنټه 2 غنټه خیر دی بیا ګپ شپ به لګو ګران کتونکو چې ما چې کومه خبر کوه د سندرې په حواله سره ما سره یو بل کول دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم سلام وروره څنګه یې ښه خیر ښه الحمدلله شکر تاسو ښایسته نوم د کوم ځای نه مونږ باچا نه سوات نه د کوم ځای نه د سوات باچا وینم دی د سوات نه د سوات نه ماشاءالله د جنت داسې وایي چې د جنت نه یې بالکل ماشاءالله څه صورتحال دی او سم لکه موسم څنګه دی نن سبا یاره ډېر یخني ده نن سبا لکه یخني ښه شروع شوې ده باران هم وشي او کمپلي اوس ښه ماشاءالله په دې باران کې او په دې یخني کې تاسو مونږ سره مړه کول وکړو تاسو مونږ د ټلیفون کې ډېر مننه دي تاسو زمونږ پرمایي سمیم ټیمات چالو کړي ښه جي نور دغه راته وایي چې کول ډراپ شو ما په خیال کې بارانونه دي که نه که ځکه ما په خیال کې کول ډراپ کېږي ګرانو کتونکو سوات چې کوم دی که نه ماشاءالله په دې دنیا جنت دی ما ډېر ارمان دی چې کله لاړ شم کله تللی نه یم خپل کلي ته هم دومره نه یم تللی لکه ډېر ټایم شوی دی او انشاءالله ضرور به چکر لګو سپیشلی سوات ته او نن سبا چې کوم سیلابونه راغلی دی مخې ته دعا کوو چې الله اساني ورته جوړه کړي او چې کوم چې دغه لکه نقصان شوی دی الله یې ورته اسانه کړي الله یې دعاګانې د مونږ ګران کتونکو نن سبا تاسو چې کوم ګورئ کرکټ هم را روان دی او موسم ښه شوی دی او امارات کې ماشاءالله نن سبا چې کوم دی خلک باربیکیو ته ګران کتونکو ګپ شپ به کنټینیو کړو مونږ سره یو کول دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله څرنګه یې ښه برابر یې الحمدلله شکر تاسو ښایسته نوم او د کوم ځای نه بلوچستان د بلوچستان نه ښه یاستي ښه برابر یې الحمدلله ښایسته نوم دوستامد ګل صمد دوستامد ښه د بلوچستان کې د کوم ځای یې ګانا به بره مغور ښه دا راته وایي چې مونږ پروګرام درته څنګه ښکاري
یا زبردست دی بالکل ډېر زبردست دی. تاسو ته څه پکې خوند کوي؟ تاسو ته د سندرې خوند کوي چې موږ کوم نشر کې لګوو؟ خو ستا غږ ته زما سندرې به ترو سندرو سره لکه تاسو شوق شته؟ تاسو سره خامخا رکشې والا نو واه تاسو نو بیا ضرور موږ سندره وارو. جی جی یوه سندره که موږ ته زمزمه کېږي؟ یاره بس جاوید نصیر ګانا ورته څرنګه؟ جاوید نصیر ګانا ورلکه زی تاسو ته به ولګو خو تاسو که لږ موږ ته زمزمه شئ. څنګه؟ لکه تاسو موږ ته لږ زمزمه لږ سندره راته ووایئ موږ ته. وایه خو دې وایه. تاسو نه موږ تاسو نه ریکویسټ کوو، تاسو نه فرمایش کوو چې تاسو موږ ته ووایي. ما خو نه راځي یاد نه راځي. نه درځي؟ لږ نه درځي؟ ما په خیال کې کول ډراپ شو د بلوچستان نه ښایسته ځوان موږ ته ټلیفون کړی د سندرې فرمایش یې کړی. سندرې لکه موږ ته کلیر خو نه و کومه سندره، خو بیا هم انشاءالله ضرور به تاسو ته ښایسته سندره لګو. موږ ته مخکې رنګین ترین هم ټلیفون کړی، هغه د جاوید خیل په اواز کې سندره ریکویسټ کړی و. انشاءالله که په نشر کې وي ضرور به تاسو ته لګو. داسې موږ سره ماشاءالله بلوچستان نه ښایسته ښایسته ځوانان موږ ته ټلیفونان کوي، او وزیرستان نه هم او ماشاءالله سوات نه هم ټول پاکستان چې کوم ځوانان دي موږ ته ټلیفونان کوي، د زړه حالونه راته وایي. نور چې چا څه پیغام وي څه میسج رسوي، کله ویل داسې وي که نه چې زړې په زړه کې خبرې کوي او وایي چې خلکو ته ورسوم، خو چېرته پلیټفارم ورته نه پیدا کېږي. دغه پلیټفارم دی موږ سره په ټلیفون په ذریعه تاسو چې کوم پیغام دا پوره چې کوم خیبر چینل دی دا پوره دنیا ګوري، پوره چې کوم لربر پښتانه دي، افغان دي، پاکستانیان چې ټول هم ناست دي دا پروګرام اوس ګوري. تاسو خپل نوم واخلئ چې کوم میسج وي هغه ورکړئ. انشاءالله که ښه میسج و که داسې ښه میسج وي موږ به هغه شورټ کلیپ کټ کو او په فیسبوک باندې او په نور په سوشل میډیا کې به موږ ورکو. موږ همیشه داسې کوو چې څوک څه ښایسته خبر وکړي، داسې سندره ښایسته وکړي، موږ هغه کټ اخلو او په سوشل میډیا باندې ورکو. ګران کتونکو د بریک ټیم شوی دی، دمې ته به ځو بیا راځو. ویلکم بیک، مرحبا بکم. د مې نه پاس یو ځل بیا سعود خان تاسو ته هرکلی وایي ستاسو په خوښه پروګرام مرحبا بکم کې. ګرانو کتونکو مرحبا بکم مطلب دغه ده چې په خیر راغلی په عربي کې، او چې کوم دغه ملک دی که نه دغه عربي ملک دی امارات، او د امارات چې کومه سبا دی که نه سبا د امارات فلیګ ډے دی، د جنډې ورځ دی. نو تاسو کوشش دا وکړئ چې ځان سره جنډې چېرته په ګاډو ولګئ، خو دومره زیاتې نه چې پوره ګاډۍ ترې نه ډک کړي او چېرته مخالفت درکړي. لږ ګزارې سره لږ یو ګاډي باندې یو دوه جنډې ولګي. بس سبا د امارات د فلیګ ډے ده. لږ چې مونږ ټول چې کوم مونږ پاکستاني افغاني کمیټي ده مونږ ټول چې لږ ریسپیکټ ورکو وطن ته، د فلیګ ډے مناو کو خو په قاعده قانون سره. ځینې خلک داسې چې پوره ګاډۍ ترې نه ډک کړي او بس چې ته شیشې میشې هم باندې جنډې ولګي، داسې نه کېږي. لږ ګزاره کوئ، کوشش وکړئ چې لږ دغه جنډې ولګئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی؟ خیر جوړ دی؟ الحمدلله خیم روغ جوړ. ښایسته نوم د کوم ځای نه؟ د بلوچستان یم، د کوټې د ژوب نه. کوټه ژوب نه. څرنګه یې؟ ښه هستي؟ جوړ هستي؟ خیر دی الحمدلله. شکر دی. ښایسته نوم مو څه دی تاسو؟ عبدالرحمن شیرانی. عبدالرحمن شیرانی یې تاسو؟ جی. زما مور هم شیرانی ده. ښه کوم ځای شیرانی ده؟ د ګومل. د کوم ځای؟ د ګومل بازار. خیر دی الحمدلله. ته خیر جوړې په خیر. کوم ځای کې ولاړ یې؟ دا اوس ته سټوډیو کې هم درې که بهر ولاړ؟ زه سټوډیو کې دلته یم او دغه بلکني کې ولاړ یم، شاته بلډینګان دي که نه دغه. ښه نو زه خو ډېره دوبۍ کې اوسېدم. ښه تاسو شیرانی یې که نه؟ جی جی. زما مور هم شیرانی ده. تاسو د ګومل درته پته ګومل بازار؟ ګومل بازار هغه ډېر اسماعیل خان کې. ډېر اسماعیل خان سره بالکل. هغه زما مور شیرانی ده او پلار مې بیټنی ده. هلو جی تاسو دلته دیره کې څه کار کوئ عبدالرحمن؟ موږ دیره کې دلته ګاډی را سره و، دیره دوبۍ نه هلند ته سواران وړو ابوظبي ته. ښه ماشاءالله. نو تاسو چې مونږ پروګرام ګورئ که نه؟ هر وخت اوس هم ورته ناست وو. مننه دي. تاسو ته دا پته چې مونږ پروګرام لکه انټرټینمنټ او فن پروګرام دی. مونږ ریکویسټ کوو کولرانو چې هغوی لږ زمزمه کېږي، مونږ ته څه سندرې بدلې ورځي، موږ ته لږ ووایي که درځي؟ جی هر وخت یې ګورو. نو نه زه دغه وایم که لږ سندرې راته ویلی سې که لږ درځي؟ ولې نه شو ویلی؟ لږ ووایه که نه بیا غږ کوه چې سندرې درته ووایي. خلک زمزمه ورته وایي، موږ یې سندرې ورته وایو که بدلې ورته وایو.
بدلې او سندرې او کله چې راته ووایي خوند به وکړي. دا ښکلي عاشقان ازارول لویه ګناه ده د مینې لیونو پورې خندل لویه ګناه ده. واه 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 واه. ساقي د یار د ترو شونډو چې نه وي نو دا نه دي. واه بس لري که جامونه شراب څښل لویه ګناه ده. واه 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 ډېر اعلی. د مینې لیونو پورې خندل لویه ګناه ده. په خپله ترې راځه منې د کلي ماشومان کا ای هی مینو باندې کاڼي ورول لویه ګناه ده. زبردست. هلو حاجي بس ماشاءالله ډېر ښایسته ډېر زبردست. لکه تاسو شاعري سره شوق لرئ. ډېر ډېر. څوک مو خوښ دی په شاعرانو کې ټولو نه زیات څوک خوښ دی یاره؟ د ټولو نه مې زیاته د پښتو د قابلې ژبه کې چې دی ناشناس. ښه ښه. او نن سبا ډېر خوښوو. ماشاءالله ماشاءالله. او سندرو سره هم شوق لرئ؟ او سندرو سره ډېر شوق لرو د پښتو له شعر شاعري سره. لږ لته سندره ووایه که نه خوند به وکړي. شعر خو دومره ښایسته و لږ سندره هم راته ووایي. نو دا خو سندره وه د هغه چې ګلزار عالم ویلې وه دا چې هم ویلې ده. ښه ښه لکه تاسو لږ سور سره وویل لږ خوند وکړي که نه. اچھا په سور کې ووایم. په سور کې ووایه که نه. اچھا دا ښکلي عاشقان ازارول لویه ګناه ده د مینې لیونو پورې خندل لویه ګناه ده. په خپله ترې راځه او منې د کلي ماشومان کا مینو باندې کاڼي ورول لویه ګناه ده د مینې لیونو پورې خندل لویه ګناه ده. ساقي د یار د سرو شونډو چې نه وي نو دا نه دي بس لري که جامونه شراب څښل لویه ګناه ده د مینې لیونو پورې خندل لویه ګناه ده. زبردست زبردست ډېر ښایسته ډېر خوند وکړه عبدالرحمن بھائی. ازار به درته وکړي دا د مینې ملنګان دي ازار به درته وکړي دا د مینې ملنګان دي ملنګ لره کچکول ورماتول لویه ګناه ده د مینې لیونو پورې خندل لویه ګناه ده. ظهیر عبدالظهیر یم ستا په مینه که پوهېږي ظهیر عبدالظهیر یم ستا په مینه که پوهېږي ظهیر نکړي ظهیر ظهیرول لویه ګناه ده د مینې لیونو پورې خندل لویه ګناه ده د مینې لیونو پورې خندل لویه ګناه ده. واه په لاس کې مې پیاله ده که نه په دوو لاسو مې درته سلوټ ولی و. ډېره مننه جي ډېر خوند یې وکړو. د عبدالرحمن په ښایسته اواز کې تاسو سندره واورېده. اوس به ځو موږ سره په نشر کې یوه ښایسته سندره اماده ده. سندره نه پس دوباره راځو. او یو کول دی صبر سندرې نه مخکې یو کول دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. داود بھائی تخیرونو په خیر په خیر راغلی. امید لرو چې روغ جوړ به انشاءالله. څنګه دي تاله؟ هلو یا پیر یاسین ملکان کال درې. جی جی بالکل پیر یاسین تاسو आवाज مونږ وپېژندو. ډېره مننه ډېر موده پاس مونږ خبرې وکړو. څنګه تاسو کور کې ټول ښه دي؟ خیر دی الحمدلله. ما وراثتي سعود بھائی پروګرام ته رینګ کوم بیا برانه ګیله کوي. مننه جی مننه قربان چې تاسو مونږ ته ټیم راکړو ډېر خوشاله شوم. او زما خو بیروز بھائی چې ماشاءالله هغه سره خو پروګرام کې هر وخت خبرې کوو خو ستا سره لږ کمې که نه. بالکل مونږ پروګرام اوس دغه په ورځ راځي د اتوار په ورځ راځي 5 بجې. ماشاءالله پروګرام ډېر ښایسته روان دی. ډېر په مینه باندې ګورم زمانه مخکې. مننه جي قربان دا تاسو مینه دی. کالر چې هغه ته زما دعا سلامونه سپېشل او ډېر ښایسته زمزمې وکړه شعر ډېر ښایسته په خپله ژبه کوي. په ما باندې ډېر خوږ ولګېدو. او زما سره ریکارډینګ جاري دي. ګوره ستاسو پروګرام زما سره ریکارډ کېږي. ګوره خان جی ځکه چې زه بیا په خپلو خبرې باندې نظرثاني کوم چې یاره ما چېرته غلطه خبرې مې کړي. نو په خپلې خبرې باندې نظرثاني کول چې دا ډېره ښه خبره ده که نه. بالکل بالکل فیډبیک او داسې ګریوان کې وګورو چې یاره زه ښه کوم که بد کوم که نه. نو دا ضمیر چې دی نو ضمیر ژوندی پکار دی. سړي دی چې دی نو ضمیر ژوندی پکار دی. چا ضمیر جمدي انشاءالله د هغه نه به غلط کار نه کېږي. چې چا ضمیر مري که نه نو بس هغه په دنیا او په آخرت په دواړه چې دی نو تباه او برباد دی.
صحیح خبره وکړه تاسو پیر صاحب او ان شاء الله تاسو دا میسج په ټول ته رسیدلی کول ما په خیال کې ډېر شو ګانو کتونکو سندرې طرف ته به ځو سندرې نه پس دوباره ملاویږو ویلکم بیک د دمې نه پس یو ځل بیا سعود خان تاسو ته په مرحبا بکم کې مرحبا وایي ګران کتونکو لږ بریک وګت شو زما چای پیاله هم ختم شوه کیدای شي بله پیاله راشي کیدای شي نشي رای خو تاسو مونږ ټلیفونان به ضرور راځي ان شاء الله امید لرو ګران کتونکو یو ریکویسټ دغه دی چې کله مونږ ته ټلیفون وکړي زه همیشه دغه وایم پروګرام کې ریپیټډلی چې د ټي وي اواز کم کوي چې کله مونږ ته ټلیفون وکړي اواز ډېر خراب راځي یو بل سره کمیونیکیټ نشو کولی دغه پروګرام تاسو په ریپیټ باندې او په یوټیوب باندې دوباره دا پروګرام راځي تاسو چې اوس یوټیوب کې خیبر میډل ایسټ ولیکئ که نه د خیبر میډل ایسټ خپل چینل دی هغه چینل باندې کلیک کړئ دا چې ټول مس شوي پروګرامونه دي که نه دا به تاسو ته لیسټ راسي چې کوم پروګرام تاسو خوښ کتای شي او خپل اواز چې کوم تاسو کله خبرې کړې هغه اواز مخکې شاته خپل اواز څومره واري وایي چې تاسو اورېدلی سي خو ریکویسټ دغه چې کله موږ ته ټلیفون وکړو د ټي اواز کم کوي ګرانو کتونکو موسم ښه روان دی ماشاءالله امارات کې هم موسم ښه شوی دی مخکې خو ډېره ګرمي وه دلته موږ دومره خوشحالېږو چې کله باران وشي موږ سره یو کول دی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر صاحب وعلیکم السلام الحمدلله شکر روغ جوړ تاسو کم ځای نه یو ښایسته نوم له بلوچستانه خبرې کوم ماشاءالله نن چې کم ټول ټلیفونان دي ماشاءالله بلوچستان نه راځي ماشاءالله او کنه دا صاحب خیر شکر دی الحمدلله تاسو دواګانې دي تاسو نوم څه دی دوباره قیس خان قیس نوم مې دی ماشاءالله ډېر ښایسته نوم دی دا ورته وایي قیس بھائی چې تاسو څه کار کوئ څه کاروبار سټوډنټ یې که خپل کار کوئ که څنګه کاروبار کوم ماشاءالله د څه شي کاروبار تاسو د کورمیټ څه شي کورمیټ ښه پوه خو نه شو خو ښه الله چې پوه خو نه شو څه وایې خو بس الله مو وکړي چې کامیابه شي نور پکې کامیابه شي الله مو نور پکې برکت راولي انشاءالله مونږ پروګرام تاسو ټلیفون کړی ډېره مننه ته راته وایي چې تاسو مونږ پروګرام په باره کې څه وایي ماشاءالله ډېر ښه پروګرام دی خالد رحیم شاه او دریم شاه غزرم ماما دی ضرور به انشاءالله مونږ په که لیسټ کې اویلیبل ضرور به تاسو په نشر کوو انشاءالله دغه راته چې تاسو کوم خپله سندره که مونږ ته ویلی شي زمزمه کېږي نه نشر کولی وم ښه جي ضرور به نشر کو ډېره مننه تاسو مونږ ته ټلیفون وکړئ دغسې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ که څه پیغام رسوئ والله دې پیغام خو نشته که نه بس بیا الله مو خوشحاله وساته ډېر مننه چې تاسو مونږ دا مونږ ته بلوچستان نه دوباره ټلیفون راغلی ماشاءالله نن ما په خیال کې یو فون د سوات نه راغلی دی او نور ما په خیال کې ټول د بلوچستان نه او که یو دیره نه راغلی هغه هم لکه بلوچستان د ژوب نه تعلق لري یو بل ټلیفون دی سلام علیکم وعلیکم سلام ستړي مه شئ څرنګه یې شی جوړ استي صحیح بروبر یې طبیعت ټیک دی شکر دی الحمدلله ښایسته نوم و کم ځای نه بس خو زه خو د سنتان نه خبرې کوم د بلوچستان نه نه د وزیرستان نه د وزیرستان نه ښه ښایسته نوم مو کوم څه شی دی بس خو نوم خو انتظار ګل ماشاءالله ډېر ښایسته نوم دی تاسو مونږ پروګرام تاسو ټلیفون کړي ډېره مننه ستاسو مونږ په پروګرام په باره کې تاسو څه وایي تاسو پروګرام په باره کې خدا خبره وکړه چې لږ کې دا وخاني ریکاټینا کښلي زوړه ریکاټینا مخکینی ریکاټینا روغرستای څه شی پوه نه شو هلو ما په خیال کې کول ډراپ شو مونږ ته د وزیرستان ټلیفون راغلی او قزاګل او څه ریکویسټ یې کولو پوه نه شو دوباره کوشش وکړي ټلیفون وکړي سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکات الحمدلله شکر تاسو څنګه یې ښه شکر دی الحمدلله لږ اواز بلند کې تاسو اواز ډېر کم راځي څنګه جواب اواز څه پولیس جی ښایسته نوم او د کوم ځای نه د کوواټ نه خبرې کوم ایاز د کوواټ نه او تاسو نوم څه دی ایاز خبرې کوم ایاز ماشاءالله ډېر ښایسته نوم دی ایاز زما یو ملګری دی دلته هغه نوم هم ایاز دی ډېر خوشحاله سو ایاز بھائی دغه راته وایي چې مونږ پروګرام تاسو ته څنګه ښکاري
زه خو تاسو په خپل اخباري زه خو هر ورځ تاسو پروګرام ګورم او ورځ هم مقام هم شپې هم. مننه جی تاسو مینه دغه دا راته وایي چې خپله چېرته شاعري سره موسیقي سره شوق لرئ تاسو؟ نه بس شوق نه لري خو ګوري نو لږ لږ خو به درځي څه شي څه ووایو دا لږ څه شعر ووایه چېرته څه سندره بدله ووایه که نه یې څه پیغام یې هغه وایي پیغام خو تاسو څه وایو تاسو سنوات تاسو ګورو نو پروګرام ګورو نو که لږ شعر دغه موږ د خپل ټاپې ولا چې زبردست مسافر ولا جی تاسو आवाज نه راړل څه کول ډراپ شو په خیال کې اگر موږ کوشش وکړو چې لږ بلند خبرې کوي او د ټي وي نه لرې خبرې کوي او که ټي وي نه لرې نه دا ټي وي आवाज کم کوي یو بل ټلیفون دی موږ سره السلام علیکم وعلیکم ورحمت الله څرنګه یې شاید تدای شکر دی تاسو ښایسته نوم زین الله زین الله د کوم ځای نه شارجه نه الین نه نه شارجه دوباره شارجه د شارجه نه ماشاءالله او زین الله بھائی پاکستان کې کوم ځای نه او که افغانستان کې کوم ځای نه تعلق لري پاکستان نه تعلق د کوم ځای نه څنګه ضلع څنګه ښه جی د ټي وي आवाज لږ کم کوي تاسو نه ریکویسټ د ټي وي आवाज لږ کم کوي ځکه هغه आवाज موږ ته دوباره راځي که نه کنفیوز کېږو بیا ګډوډ کېږي جی دا ورته وایي زین الله د شارجه کې تاسو څه کار کوئ شارجه کې څرنګه واچمن ناتوري ښه واچمن یې د بلډینګ والا ماشاءالله ماشاءالله دغه راته وایي چې واچمني سره تاسو موبایل خو همیشه تاسو مخامخ وي که څنګه ډېر د ذمہداري کار دی خو بیا هم ټیم میلاویږي موبایل دغه راته وایي چې څه سندرې شاعري موسیقي سره شوق لرئ تاسو ګورو مونږ به ګورو تاسو څومره شوق لرئ دغه یو سندره راته زمزمه که سندره زمزمه چې کومه یې راته زمزمه شي په سور کې به وایي ما طرف سندره منځ جی دوباره تاسو आवाज ډېر خراب راځي کول ډراپ شو ګران کتونکو همیشه ریکویسټ تاسو نه کوو چې کله موږ ته تاسو ټلیفون وکړئ مخامخ چې تاسو ټي وي که نه د هغې आवाज کم کوئ ځکه د ټي وي आवाज موږ ته دوباره راځي او تاسو आवाज هم راځي د आवाज ګډوډ شي موږ आवाज تاسو आवाज د ټي وي आवाज بیا بالکل کلیر نه وي دلته کوشش وکړئ چې ټي وي आवाज پلیز کم کوئ چې موږ ته کله هم ټلیفون وکړو ګران کتونکو نن سبا موسم ښه شوی دی چکر ته ځئ السلام علیکم چې پته یې نظر لږ په نور ډېر و څرنګه چې پته یې نظر لږ په نور ډېر و داسې کس ته هم درد نه وی سعود بھائی واه السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته څنګه یې جی ښه خیر دی ما ته کال میلاو کو په نیمه کې کوچا بیا مې جمیل اقبال بھائی ته میلاو کو هغه چې رښتیا خبرې کوو چې بس بیا په تاسو په موږ پسې ټلیفون کټ کوئ نه داسې خبره نه ده که ټلیفون کټ کولی دوباره مو ولې اخیستی نو ماشاءالله پروګرام ما خو یې پکې شیر ډالی کوم تاسو ته او ټلیفون په ما پسې په نیمه کې کټ شو بخښنه کوو سرجي دا مونږ خو کوشش وکړو چې لاین برابر کو خو بیا هم کله کله نور دا چک ورا پسې کټ کړي که نه دم دی کم د لږ ورې ښه داسې خبر نه ده سرجي تاسو کوم شی بیا دې ځان ته ګوري چې څنګه دمومه داسې خبره سرجي تاسو کوم شی ډالې کولی جي زه یاسین ملکان قالدرۍ نه خبرې کوم ماشاءالله پروګرام تاسو لره بر پښتنو ته اوریدونکو کتونکو ته لره بر پښتنو ته ریګولر کالران ته مطیع الله بھائی امرشید بھائی علمشیر بھائی بیروز بھائی انور شاه بھائی سعودي عرب البرخه کې مطیع الله بھائی یا داسې انور شاه بھائی سعودي عرب البرخه کې شفیق بھائی او رنگین ترین بھائی ټول ته دعا سلامونه سبدلی بھائی غلام حسین بھائی علیکم پرویز ماما ته سپیشل دعا سلامونه وعلیکم سلام مننه جی یاسین بھائی ډېره مننه جی علیکم بې دولته منظرې کله ګیدړ شي بې دولته منظرې کله ګیدړ شي واه رواج د زمانې د سبق ونکا آلی دا رواج د زمانې د سبق ونکا قدمونه ګړندي په مخ پیاخلې نادانه کله کله په شا ګوره ډېر ښه په دې څو ورځې ژوندون غوړېږم
په دې یو څو ورځې ټي وي غولېږم پکې خسته وفا نشته غلط نشي ګلونه د انار غولېږم ډېر دولته منظرې کله ګیدل شي دا رواج د زمانې د سبخن کا ډېر ښه ډېر زبردست ډېر ښه ډېر ښه جی نو بس د یو بل قدر عزت کو په سختن کې د یو بل پکار رسي دا ژوند چې دی دا په مینه تیر کو نو بس دا ژوند خطرې دی والله دی او بس د یو بل قدر عزت کو یو عزت واخله عزت راکا بالکل بالکل کنه نو ژوند په دې باندې خسته کیږي نو بغیر مینې نه دا ژوندۍ چې دا کنه ژوند دا عذاب دی دا اور دی دا جهنم دی نو مینه یو بل سره یو بل قدر عزت کو او په سختن کې د یو بل پکار راشه بالکل صحیح خبره وکړه مننه یاسین بھائی کوم ته هم چې یو موټی شه او عمران خان صاحب چې کوم دی نو داسې لیډر موږ ته په تاریخ کې نشو میلاوېدل د هغې څه دی نو اوس تاسو ته چانس او موقع میلاو شوې ده دا موقع چې دی دا تاسو ته په 100 کاله کې نشو میلاوېدل صحیح خبر ده وایي که نه چې د شي قدر هلته وسي چې کله شی درنه لاس نه لاړ شي ګرانو کتونکو ښایسته خبرې ډېرې وکړې زه به یو بریک طرف نه بریک نه پس دوباره راځو السلام علیکم کتونکو مینوالو قدردانو لربر پښتنو خویندو وروڼو ټولو باندې مرحبا بكم یو ځل بیا هرکلی وایي تاسو ته په خوښې پروګرام مرحبا بكم کې ګرانو کتونکو امید لرو چې تاسو ټول موږ پروګرام ته ناست یئ او ګرانو کتونکو یو بل سره مینه کوئ نفرتونه لرې کوئ څومره دنیا د ګرانو کتونکو مینه باندې دنیا ټیم تیر کوي ګرانو موږ سره یو کول دی بیا به ګپ شپ لګو السلام علیکم وعلیکم السلام بایجان څنګه وعلیکم السلام بایجان ښه روغ جوړ الحمدلله تاسو څنګه یې ښه الحمدلله خیر شکر ښه جوړ شکر دی الحمدلله مونږ روغ جوړ تاسو کور کې انډیوال ټول ښه دي او خیر دی شکر دی خیر خیر الحمدلله دواګانې د مینه د ستاسو ښایسته نوم څه دی زما نوم دی داود پښتون خبرې کوم له پاکستان او بلوچستان څخه بلوچستان نه ماشاءالله یو ځل بیا هرکلی ماشاءالله موږ ته نن بلوچستان نه تقریبا 6-7 ټلیفونان راغلي ډېر خوشحاله یو مشر امین امین تاسو خیر شکر ده تاسو خپله ښه یاستئ روغ یاستئ نمبر لګوم لګېږي نه مننه چې کله لاین بیزي وي خو بیا هم تاسو ټلیفون ولګېدی نن چې کوم پروګرام دی که نه دغه په ایوټي خیبر او خیبر دواړو باندې لایف دی نیغ په نیغه ځکه لاین بیزي دی او دغه راته وایي چې تاسو څه کار لرئ څه کاروبار کوئ سر جی موږ خو بزنس کوو اکثره زما خپل وطن دی څرنګه موږ خپل وطن دی تاسو आवाज ډېر کم شو ما ویله جی چې زه خپل سټډیم کوم او کارم کوم نه دی جی جی आवाज تاسو بالکل نه راځي आवाज एकदम میوټ شو ما ویله جی ما ویله زما خپل سټډیم کوم او کارم کوم نه دی خل سټډي کوي او ماشاءالله څه وایي لکه کم فیلډ کې ما خپل ایډي کې داخله ده ایډي ښه ماشاءالله الله مو کامیاب کړي الله مو وکړي تاسو چې کم امتحان کم غړې وي الله درته اسانه کړي او په ښه نمبرو باندې الله مو پاس کړي او د ټولو چې کم تاسو کورواله دي ټولو تاسو ته فخر نظر نه ګوري او ټولو نوم تاسو اوچت کړي انشاءالله امین او لتاسو سره انشاءالله انشاءالله مننه جی موږ پروګرام په حواله سره څه وایي یاره سته پروګرام مو په ډیر څو ګورم ما یو کور د نو باجی هغه په ډیر څو ګور نه دی اکثر راته څه ټلیفون ته ولګو بیا څه نه کار مصروف وي ښه و جی مننه چې تاسو دومره بیزی ټیم کې مونږ ته وخت پیدا کړو الله مو خوشحاله وساتي ژوندی وساتي د ټولو یو بل سره مینه کوئ او نفرتونه لرې کوئ او دغه پیغام به مونږ تاسو درکو چې یو بل پښتانه سره یونایټ شئ چې چېرته یې لر بر پښتانه او یونایټ شي سره یو بل سره اتفاق شي ما په خیال کې کول ډراپ شو ګرانو کتونکو ما په خیال کې ضرورت دی یو غانې دی زه به غانې طرف ته سونګ طرف نه دوباره راځو څه سندرې نه پاسې یو ځل بیا هرکلی وایو ګرانو کتونکو ماشاءالله ریمشا د اواز دومره ښایسته دی او سپیشلي دغه غانا چې د کومه دی که نه دومره د مینې نه ډکه دغه دی که نه سونګ دی د فرسټ ټایم ما په خیال کې هسټري کې داسې سوی دی چې چا د ماما لپاره سونګ لکه ویلی دی او ډېر ښایسته انداز کې او ډېر ښکلي ټکي دی پکې او ډېر فني پلس مینه نه ډک مینه شته پکې فن هم شته ګډوډ ده لکه ټوټل پیکج نه ډک سونګ ده او ویلی هم رحیم شاه په آواز کې دی ډېر زبردست یو ډېر هیټ سپر هیټ سونګ دی او ما په خیال کې هر یو فنکشن واده کې دغه سونګ ضرور وي خلک اتڼ پکوي کتغاني پکوي هر قسم
ډانس په کولای شي ګرانو کتونکو ډېر ښایسته سونګ ما خپله ډېر خوښ یو کول دی موږ سره السلام علیکم السلام علیکم هلو हेलो او هلو जी जी جی بھائی سلام علیکم هلو जी بھائی تاسو आवाज ډېر کم دی لږ بلند خبره کوئ हाँ تاسو आवाज لږ کم راځي مو ته ما په خیال کې کول ډراپ شو ګرانو کتونکو پلیز دغه تاسو چې کله موقع تاسو ته ملاو شي ضرور لکه ټي وي आवाज کم کړئ او اوچته خبره کوئ سلام علیکم د ټي وي आवाज پلیز لږ کم کړئ ګرانه هلو अस्सलाम वालेकुम وعلیکم سلام ګرانه لږ بلند خبر لږ اوچت خبره کوه او د ټي आवाज کم کا वालेकुम सलाम جی ښایسته نو د کم ځای نه زه حاجی آباد نه حاجي آباد نه जी जी او تاسو ښایسته نوم जी او ستاسو نوم मगर आप जाबान ना खबर है जिला आप जाबान ښه ښه د ټي وي आवाज لږ کم کړئ ګرانه आवाज में कम हो جی مننه دغه راته مونږ پروګرام تاسو خوښ دی څنګه د تخکاری څه پیغام راکوي इनो प्रोग्राम ما الله دې سره روان دي مننه جی ډیره مننه جی او پاکستان کې تاسو لکه څه کول ډراپ شو ګرانو کتونکو دې بای مونږ ته ټلیفون کړو بده خبر نه ده لکه ما به هم دا کار کولای کېدای شي خلک ډیر خوشاله کی چې په ټي وي باندې خپل आवाज واروي خو بیا هم پلیز تاسو نه ریکوست د ټي وي आवाज کم کړئ دوباره تاسو په یوټیوب باندې او په ریپیټ باندې دوباره کتلی شئ مونږ سره یو کول دی السلام علیکم وعلیکم السلام تستړی مې کلیوالا ورحمت الله وبرکات جوړ روغ جوړ ان شاء الله الله دې خیر کې ته خو ماشاءالله دې ډېر ښه پروګرام راته یې شي مننه قربان تاسو تاسو خپل کور چې ټول شه دي ډېر ښه دي دا نبیل سلام درته یایي ابراهیم سلام درته یایي دا سکسي الکان دي دا ستا پروګرام خوښوي مننه ټول نبیل ابراهیم ټول مننه ټول ډېر مننه کوټې بلوچستان نه ګایږم د بلوچستان نه مننه قربان تاسو بلوچستان تاسو ښایسته خپل نوم څه دی تاسو والا کوټه کې نه ګایږم کوټې نه یې ښه هستي جوړ هستي الحمدلله شکر دی نو ته کوټواله یو غانا معنا ورته ولګوه زه کوټوال سندره ضرور به ان شاء الله کوشش کوم چې په نشر کې موږ سره اویلیبل وي او ضرور به تاسو ولګي که تاسو دغه کولی چې خپل आवाज کې څه موږ ته ډالۍ کوي نو سموش خوروره دغه اوازونه کې نه یو زه په خو په دغه کې اورم غانې دغه شه صحیح خبر دی هیڅ خبره نه ده که څه شعر که څه پیغام راته رسوئ موږ پروګرام ته دا چې پروګرام ماشاءالله ډېر ښایسته دی دا ساده ګل چې کم دی دا ګرد زموږ دپاره ډېر محترم دی بالکل الله خوشحاله کړي ساده ګل چې دی زموږ ډېر ټیلنټډ زموږ هوسټ زموږ ورور دی او ان شاء الله روان پروګرام کې به هغه اویلیبل شي نن څه مصروفیات و هغه پورې زه راغلی یم او نیکسټ پروګرام کې به ضرور تاسو ته راځي ان شاء الله تا دې الله خوشحاله لري ډېره مهرباني الله مو ساته قربان ډېر مننه نو څه پیغام څه مننه جی تاسو ټول ټلیفون لپاره نن ماشاءالله ما په خیال کې بلوچستان نتورک ښه شوی دی ماشاءالله ګرانو کتونکو یو بریک ته به ځو بریک د دمې نه پسه وړوکي شان دمې نه پسې یو ځل بیا سعود خان تاسو خوښې پروګرام مرحب بکم کې ډېره هرکلی وایي ماشاءالله نن د بلوچستان نه ښه سیګنل ښه ټلیفونان روان دي ماشاءالله الله دې وکړي چې ټول پاکستان افغانستان چې کله چېرته هم پښتانه دي الله دغه وطن خوشحاله او آباد او کامیاب وساتي او اساني ورته پیدا کړي الله چې موږ تاسو ټلیفونان کولی شو ګرانو کتونکو دغه پروګرام چې کومه دی مرحبا بکم یو ټلیفون دی بیا خبرې کوو السلام علیکم دا ټلیفون هو که مس کال ما په خیال کې ګرانو کتونکو کوشش کوئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ ټي وي نه لږ لرې ټلیفون وکړئ او که ټي وي ته نږدې وي ټي وي اواز کم کوئ او دا کوشش کوئ چې بلند خبرې کوئ ځکه دلته سټلایټ نه کله نټورک نه څه مسلې راځي کوشش وکړئ لږ بلند خبرې کوئ او بارانونه هم دي ما په خیال کې وطن کې پاکستان کې کلی کې او دې په وجه ما په خیال کې کالونه کټ کېږي یو بل کال دی موږ سره السلام علیکم هلو ډراپ شو ما په خیال کې دوباره کال
اوس ډراپ شوم په خیال کې ګران کتونکو ټلیفونان مشته ډیر روان دي خو څه مسله ده په لاین کې لکه نتورک کې ټلیفونان کټ کېږي کوشش دوباره وکړئ مونږ لاین اویلیبل دی مونږ لاین خراب نه دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام شکر د الحمدلله تاسو خپل ښه الله کرم الله انسان د مستری کوټ هلو تاسو یې څه مسله راځي आवाज نه راځي تاسو جی خراب کم راځي تاسو دې سیټ کې د مساله را الو جی جی پر سیټ کې تاسو مساله راځي اوکې دا چې موږ کوشش وکړو چې دا مسله سولف کړو تاسو خپل ښه روغ جوړ الله کرم د الله احسان سعود خان ډیره موده پس نظر راځي تاسو ښه بالکل الحمدلله تاسو دواګان تاسو مینه د ډیره موده پاس راغلی او زموږ چې خپل پروګرام یې کنه هغه خیبر مازیګر هغه د اتوار په ورځ 5 بجې پاکستان ټیم باندې شروع کیږي جی باقي چې موږ شرکت کې وختي یاسین بھائی کال کړو تاسو ته جی بھائی یاسین بھائی موږ ته ټلیفون کړو او خاصه شاعري وویله او هغه چې کوم ملګری یاد کاږي ټول ته زما طرف سپیشل سلامونه ولې سپیشل سلامونه لکه دواړو لاسو باندې جی او یاسین بھائی ته یو شعر به ته علیکم سعود خان بالکل تاسو خپل کور د خپل شو د خپل ټي وي د خپل پروګرام مننه جی ډیره مننه وای د زمکه غم یم د اسمان سره مې مجنګوا واه د زمکه غم د اسمان سره مې مجنګوا واه د زمکه غم یم د اسمان سره مې مجنګوا او د خټو لوخه یم باران سره مې مجنګوا واه د خټو لوخه یم د باران سره مې مجنګوا واه او شی بستومان او زره زره به مې راټول نکړي بیا واه شی بستومان او زره زره به مې راټول نکړي بیا د نفرتونو او د طوفان سره مې مجنګوا د نفرتونو او د طوفان سره مجنګوا واه او د قوم دشمن زما دشمن دی د قوم دشمن زما دشمن دی او د دې قوم د دشمن سره مې مجنګوا واه ډېر ښایسته او غلام نه یم او نه غلامي قبلوم علي غلام نه یم او نه غلامي قبلوم د اقتدار غلام او د غلام سره مې مجنګوا ډېر ښه او هسې سیوا به د شغم د زړګي ښه هسې سیوا به د شغم د زړګي او د دلال د عزت او د دې بې عزته دلال سره مې مجنګوا زبردست ډېر علي او د ځمکې غم یم د اسمان سره مې مجنګوا علي ډېر ښه نو ټولو ملګرو ته وایم چې تاسو خوشحاله اوسئ ښاد اوسئ آباد اوسئ خپل کار په ایماندارۍ کوئ انشاءالله د ملک سره مینه کوئ د قوم سره مینه کوئ په خپل آپس کې تګ راتګ او غم ښادي ساتئ د مانځه پابندي کوئ او ډېرې دعاګانې چې ما خپل یاد ساتئ او ستاسو د وخت د راکولو سعود یو جهان مننه تاسو ډېره مننه ډېر ښایسته خبرې ډېر ښایسته دعاګانو الله مو خوشحاله کامیابه وساتئ انشاءالله دغه زموږ ریګولر کور دی موږ ته ټلیفون کوي همیشه الله یې خوشحاله وساتي ګرانو کتونکو موږ سره په نشر کې یوه ښایسته شان سندره اماده ده سندرې طرف ته به ځو تاسو سعود خان مرحبا بکم وایي ګرانو کتونکو امید لرو چې تاسو به روغ جوړ یئ څنګه ما مخکې پروګرام کې ویل چې سبا چې کومه دی د امارات فلیګ ډے دی د جنډې ورځ دی امید لرو چې تاسو کوم پروګرام ګوري لږ جنډې په ګاډو باندې چېرته دوکانو باندې ولګوئ خو زیاتې مه لګوئ چې مخالفه نه کړي در زیات وخت داسې وشي چې مونږ چې کوم وروڼی هغه ډېر اوور شي او چې اوور شي که نه بیا به مخالفه هم تاسو ته اور میلاویږي کوشش وکړئ چې لږ جنډې ولګوئ چې دغه ملک ته مونږ ریسپیکټ ورکړو یو سلوټ ورکړو او مینه اظهار وکړو د مینې اظهار ښیي خو هر شی چې که نه په خپل حدود کې ښه وي هر شی چې خپل حدود نه زیات شي که نه بیا ښه نه وي چې څنګه مونږ خوراک وکړو حدود کې وخورو ښه به وي که ډېر وخورو رانه الټې به شي اوبه هم دغسې مونږ چې وسکو چې ډېرې وسکو ښه نه وي صحت الله السلام علیکم علیکم سلام ورحمت الله ښایسته نوم او د کوم ځای نه زه خو پجیرې نه خبرې کوم د خیبر ټي وي نه تاسو ښایسته نوم ما نوم ګل شاهد جی تاسو ټلیفون کټ شو بخښنه کوو کوشش وکړئ دوباره ټلیفون وکړئ او څنګه ما ویل چې د فلیګ ډے د سبا جنډې ورځ ده ښه په احترام سره مناوئ او دغه وطن ته دا ښکاره کړئ چې موږ څومره مینه لرو دغه وطن نه هم په خپل حدود کې بیا درته وایم خپل حدود کې هر څه چې خپل حدود کې ښیي حدود نه زیات چې شي که نه
هغه به ښه نه ښکاري. نور ګرانو کتونکو مونږ چې کوم پروګرام ټیم دی آخري 10 منټو ته روان دی چې چا نه هم ټلیفون مس شوی دی دغه تاسو ټیم دی زر مونږ ته ټلیفون وکړئ که چاته څه پیغام رسوي. مونږ سره یو ټلیفون دی. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. جی تاسو ښایسته نوم. هلو جی د ټي وي اواز لږ کم کړئ وروره. ما په خیال کې کول کټ شو. ما په خیال کې ګران کتونکو هغه خبره به کوم ټي وي اواز کموئ همیشه چې ټلیفون کوئ. تاسو به هم تاسو وخت هم بربادېږي او تاسو ټلیفون تاسو پیسې هم خرابېږي. کوشش وکړئ چې ټلیفون اواز کم کړئ د ټي وي اواز کم کړئ. دا پروګرام تاسو په یوټیوب باندې دوباره په ریپیټ کې کتلی شئ. امید لرو چې دا پروګرام کې تاسو چې کم تیر سوي تاسو به خوند ترې اخیستی او پروګرام کې لږ ټایم پاتې دی. زر زر ټلیفون وکړئ. موږ سره یو کول دی. هلو السلام علیکم. هلو جی لږ بلند خبر وکړئ لږ اوچت خبر وکړئ. جی تاسو आवाज نه راځي. جی سلام علیکم. جی आवाज ډیر کم دی. هلو جی ښایسته نوم او د کوم ځای نه؟ کال ډراپ شو. څه مسله ده ما په خیال کې وطن کې بارانونه دي او کیدای شي هغې وجه دي او څه پکې کیدای شي په سیټلایټ کې مسله نیټورک کې که موږ له طرف نه څه مسله موږ تاسو نه بخښنه کوو او موږ چې کوم ټیکنیکل ټیم دی هغه په انشاءالله دا فکس کې دغه ایشو به پروبلم به ریزولو کړي انشاءالله. ګرانو کتونکو امارات موسم ښه دی نن سبا. تاسو چې کوم فیملی دی کوم ځوانان دي تاسو چې کوم دلته اوسېږي چېرته چکر ته لاړ شئ نن سبا. ټلیفون دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات. څنګه دی بھائی؟ الحمدلله شکر الحمدلله. تاسو دواګانې تاسو ښایسته نوم او د کوم ځای نه؟ تاج ولی خبرې کوم. کوټړۍ کلي نه. تاج علي د کوم کلي نه؟ د کوهاټ بعد د کوهاټ نه تاج علي صاحب هرکلی وایي. تاسو ښه یې؟ الحمدلله الله الحمدلله شکر دی. تاسو مینه دواګانې دغه راته وایي څه کار کاروبار کوئ تاسو؟ بس زه دلته پاکستان کې ډیفنس یم. ښه الله مو کامیابه کړي. الله مو ترقي درکړي انشاءالله. انشاءالله امین. دغه راته وایي مونږ پروګرام تاسو ګورئ. تاسو د مونږ پروګرام نن چې کوم پروګرام تاسو څنګه ښه شو؟ نو الحمدلله ډېر زبردست پیش کوئ او کله هغه په ما په خیال کې کول کټ شو. ګرانو کتونکو بخښنه کوو ټلیفونان لږ څه مسله وه. د پروګرام وخت اختتام ته راغلو. ګرانو کتونکو څه غلطي رانه شوې موږ بخښنه کوو. انشاءالله را روانه هفتې ته به ساده ګل سره تاسو بیا میلاویږئ په مرحبا پروګرام کې انشاءالله. تر روانه هفته بله د ځان ډېر خیال ساتئ. زو السلام علیکم.